له طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه زیانمنو د لاسنیوي په موخه د میدان وردګ ولایت پیښو سره د مبارزې او آمادګۍ ریاست د یاد ولایت سیدآباد او جغتو ولسوالیو له 200 کورنیو سره مرسته وکړه. نن د میدان وردګ ولایت په 2 ولسوالۍ جغتو او سیدآباد ولسوالۍ کې 200 هغه کورنۍ چې د طبیعي آفاتو او اقلیمي بدلون له امله متاثره شوي دي، زیانمنې شوي دي، نن ورته د پیښو په وړاندې چمتووالي ریاست لخوا نه د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته ترسره کیږي. د یادو ولسوالیو اوسیدونکي وایي سیلابونه ورته سخت زیانونه اړولي. دوی له اسلامي امارت او مؤسساتو د مرستو ترڅنګ د سیلابونو د مخنیوي په برخه کې د بنسټیزو پروژو غوښتنه کوي. سیلابونه یو جریب کچالو و یو نیم جریب لوبیا و خو خساره نورو کلاګانو ته ډېرې واړولې او یو ډېر ستر سیلاب زموږ په کلي کې راغی. ډېر تاوانونه خلکو کلو مالونه او د هغه ته فصلو ته ډېر سخت زیان ورسوله. نو موږ دا هیله ده چې حکومت موږ په هغه باندې مؤسسات مقصد موږ سره همکاري وکړو. موږ ته زیانونه ډېر اړولي دي او سیلو ډېر سخت وځپلو او د حکومت نه موږ ډېر خوشحاله یو چې د موږ سره مرسته وکړه. موږ په یاد وو نو موږ ډېر خراب کړي یو. د ملک خلک سیلابو داسې ځپلي دي چې داسې سم یې سره وځپل. د میدان وردګ ولایت پیښو سره د مبارزې او آمادګۍ ریاست د دغه ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د ورته مرستو د ویش ډاډ ورکوي.